او ابراهیم وویل د هجرت لاره به ونیسم، زه د خپل پروردګار لوري ته ځم، هغه به ماته لارښوونه وکړي. کله چې د هجرت ځای ته ورسېده په زارۍ سره یې وویل ای پروردګاره ما ته داسې زوی راکړه چې له صالحانو څخه وي. د دعا په ځواب کې موږ هغه ته د یو حلیم زغمونکي هلک زیری ورکړ. هغه هلک چې کله له هغه سره د منډو تړلو کولو سن ته ورسېده نو یوه ورځ ابراهیم هغه ته وویل زویه زه په خوب کې وینم چې زه تا ذبحه کوم، اوس ته ووایه چې ستا نظر څه دی؟ هغه وویل پلار جانه څه چې تا ته حکم کیږي هغه وکړه، ته به انشاء الله ما له صابرانو څخه ومومې. په پای کې چې کله دغه دواړو د دغه حکم په مقابل کې د مننې سر ښکته کړ او ابراهیم خپل زوی پړ مخې څملاو او موږ غږ وکړ چې ای ابراهیمه تا خوب رښتیا کړ، موږ نیکي کوونکي ته همدغسې غوره مکافات ورکوو او موږ یوه لویه قرباني په فدیه کې ورکړه، هغه هلک مو خوشې کړ او د تل لپاره مو د هغه ثنا ستاینه په وروستیو نسلونو کې پرېښودله چې سلام دی پر ابراهیم. په باوري ډول هغه زموږ له مؤمنو بندګانو څخه و او موږ هغه ته د اسحاق زیری ورکړ، یو پیغمبر له صالحانو څخه، او هغه او اسحاق ته مو برکت ورکړ. اوس د دغه دواړو له نبیلې نه څوک نیکوکار دي او څوک پر خپل ځان څرګند ظلم کوونکي.